سلامونه خوږو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به راتره روغ اوسئ. نن مو تاسې ته یوه ښکلې کیسه راوړې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. یو 9 کلن ماشوم د جومات په یوه غاړه کې له خپلې وړې خور سره ناست و. لاسونه یې لپه کړي وو. نه پوهېږم چې الله جل جلاله نه به یې څه غوښتل. جامې یې پیوندي وي خو پاکې وي. له سترګو یې اوښکې روانې وي. ډیرو خلکو هغه ته ورکتل او هغه بیخي ناخبره د رب تعالی سره په خبرو بوخت و. څنګه چې پاسېد یو سړي له لاسه ونیو. پوښتنه یې ورنه وکړه، د الله پاک نه دې څه غوښتل؟ ماشوم وویل، زما پلار مړ دی، د هغه لپاره جنت، او زما مور هر وخت ژاړي، د هغې لپاره صبر. دا خور مې له مور نه جامې غواړي، د دې لپاره له الله نه پیسې. سړي پوښتنه وکړه، ته مکتب ته ځې؟ ماشوم وویل، هو ځم. سړي وویل، څوم صنف کې یې؟ ماشوم وویل، نه کاکا، د سبق ویلو لپاره نه ځم. مور مې راته شیان پاخه کړي، هغه مکتب کې په ماشومانو خرڅوم. ډیر ماشومان یې رانه اخلي. همدا زما کار دی. سړي پوښتنه وکړه، ستاسو څوک خپلوان نشته؟ ماشوم ځواب ورکړ، مور مې وای د غریب خپلوان نه وي. مور مې هیڅ کله دروغ نه وایي، خو کاکا کله چې مونږ ډوډۍ وخورو او زه ووایم چې مورې راځه ته هم ډوډۍ وخوره، هغه ووایي چې ما خوړلې ده. دې وخت کې راته داسې ښکاري چې هغه دروغ وایي. سړي وویل، که د کور لګښتونه مو پوره شي سبق به وایي که نه؟ ماشوم وویل، هیڅ کله هم نه، ځکه چا چې سبقونه ویلې هغوی له غریبانو نه کرکه کوي. په سن کې مې تیریږي، چا چې سبق ویلی وي بیخي زما پوښتنه نه کوي. هغه سړی حیران هم و او خفه هم و. بیا ماشوم وویل، هره ورځ دې جومات ته راځم، چا هم مانه پوښتنه ونه کړه. دې ټولو زما پلار پیژنده، خو ما څوک هم نه پیژني. ماشوم په زوره زوره وژړل. ویل یې، کاکا کله چې پلار مړ شي ټول خلک پردی شي. سړي سره د ماشوم د پوښتنو هیڅ ځواب نه و. څومره داسې ماشومان به وي چې سختۍ به تیروي، بس خواري وکړي، خپل ګاونډ کې او یتیمان او بې اسري خلک ولټوي او مرسته ورسره وکړي، او په دې ماښام کې د دې نمایشي خیراتونو پر ځای یوې غریبې کورنۍ ته د یو وخت ډوډۍ واخلي.